دا پلار پس وجه مړ پلار ته دا سوچ پکار دی چې زه دا چل کوم دې څه بس کېږي. پلار دې څه چل زمانې خو زما څه ډېر څه وکړو. زه د خپل ملک سره د خپل دین محمدي سره ډېر زیات مینه کوم. الله دې دین کې خو د پلار ډېر صفت دی او ډېر ځای دی. سلام اجازه صاحب ته واوروله. پلار دې په تبرګي ولې مړ کړ؟ زما نوم ابی رحمان علي خیو. رحمان علي د چا په سینه کې الان کې ستا یو ویډیو ما ته را رسېدل وه. په ویډیو باندې لږ زه خفه شوی وم. ما په یو ځای کې د پتیسې کار کوو. یوسف جان بهي څه خبرې د امت پټې دي هغې نه چېړل پکار دی. امت ذمهوار خلک شته. زه هم ډېر نه چېړم. دا راته ووایه بیبي دې ولې مړه کړه؟ قرآن ګواه دی، الله ګواه دی. لور دې ولې مړه کړه؟ قرآن ګواه دی، الله ګواه دی. د کوم قرآن او د کوم دین ذکر کې او داسې په ډکه خولې لګې په هغې کې خو د قتل ته د کائنات قتل ویلې کېږي. دا ته په کومه لار زه د قرآن نابالغه د قرآن قانون ته زه غاړه پسته یم. ګیري پلار په قبر والدا په کوم دین کې دي؟ دا خو ته ماته لږ زه د خپل قرآن کوم داسې یو حدیث یو داسې آیات را منم. زه هغه منم، هغې ته زما د هغې قانون ته زما لاس. پلار دې په تبر ولې مړ قتل روا ګرځې؟ دا قتل روا ګرځې؟ هغه نابالغه چې کومه ستا نه را پیدا ده او تا په تبر مړ کړه هغه روا ګرځې؟ دې وخت کې زما ړه دې وکړه کاڼې ته ستا رضا به وکړم ځکه خو هلته د حدیث خلاف راځي، د قرآن د آیات خلاف راځي چې د الله دپاره ټول امت خفه کړه. قرآن قتل ته څه وایي؟ صرف یوې د پلار حیثیت ته څه ټول خلک خفه کړه خو الله نه را پیدا. دې ځای کې زه ستاسو خبرې ځکه نشم کولی چې الله او د هغه نبي دې خفه نه زه اجازت غواړم ولې چې دا خبره د امت محمدي نه ده. او بیا ما امت ته دا چیلنج ورکړو چې ګورې هر سړی داسې ونه کوي، تاسو ته اجازت نشته. ولې چې محمد رسول الله ویلي و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې موسی په دې وخت کې زما مخې ته راغی نو او دا کلمه یې نه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې لاندې زندګي نه تېروي، نو زه به ستا مخ ته ونه ګورم. پلار دې مسلمان موسی علیه السلام یا بیان کړله پلار دې مسلمان چې د هغې په امت کې یو سړی و موز به یې کوو، کلمه به یې وي، کې به یې قرآن کې راغټ کړې وي، تا سره یې خارې زارې کړې وي، ته دې ځای ته ورسولې. ته ماته ده ووایه د پلار حیثیت دا دی چې سپین ږیري پلار په تبرون ووایه او مړې کا ښځه دا پلار هم یو وړښته که چې بالغ دی پوه دی، ښځه هم یو وړښته کم چې عمر یې 40 کاله دی یو مې خو د هغه خبرې ماله جواب راکړه د هغه کاکې څه قصور دی اجه 15 بیوټیفول ښکلې د دې خبرې جواب راکړه د انټرویو در سره ختمو د یوې خبرې جواب راکړه د انټرویو دلته ختمو. هغه کاکې هغه بچی چې ستا لور ده عمر یې 15 کارې نابالغه ده تا په تبر مړه کړه د هغې قصور راته دغه محبت الله جل جلاله پیژني. دا محبت وکړو که د الله د غضب ښکار شو امت په دې کار تا خو څه ګواه دي په دې کار الله مو ویلو دغه خوږ نبي دې مې وویل خبرې مانلي په کم سوچ کې څه خورې نیکبخته آینده دپاره امت مسلمه داسې ونه کوي، څنګه څه ونه کړي داسې قتل ونه کوي. یار دې څه کول امت مسلمه داسې قتل ونه کوي. هغه بیبي څه قصور و چې تا ته اووه بچي راوړل او تا ته ښه نه شوه هو اووه بچي ته راوړې او بیا اخر کې نفرت ورکړې نه اووه بچي دې ترې راوړل دا لاس به ونه خوځي. الله نه غوښتل دي په حرم کې کعبې کې جړل، مدینې کې جړل، تهجدو کې جړل، قرآن کې جړل، په منځونو کې جړل. هره خبره کې د الله ذکر کوي چې د سر روانه دی، د خوږ نبي ذکر کوي، د خوږ نبي ذکر کوي، د خولې نه خوند نه کوي. دې چې د کم نبي علیه الصلاۃ والسلام خبره کوي په هغه باندې به چې کم بیبي د ګند را غورځو که نه نو نبي علیه الصلاۃ هغې ته هم کنځل نه دي کړي دا ته په کم ټال زانګې دا هغه خوږ نبي ذکر کوي چې کله بیا هغه ببو نه وه او نبي علیه الصلاۃ والسلام په هغه لار ته تپوس وکړو چې ما ته وښیه هغه ښځه څه شوه چې په ما به یې ګند را غورځو چا ورته وي بیماره ده ته څنګه خبرې کوې نبي علیه الصلاۃ والسلام د شفقت نه جوړو هغه بیبي له و تا نه هغه هیر شو تا تاریخ نه دی کتلی ماله په دې خوله باندې داسې نومونه تا سره روان دي. فتح مکه په موقع باندې چپ شه د فتح مکه په موقع باندې نبي علیه الصلاۃ والسلام کم خلک معاف کړل هغه ټول خلک یې معاف کړل چې نبي علیه الصلاۃ والسلام له ډېر تاوان رسولو. زما نبی علیه الصلاۃ والسلام خو جوړ د شفقت نه و، هغه ټول رحم و، هغه ټول معافي وه. ستا په لاس کې خو تبر دی، ته خو دومره ظالم سړی
چې سپینګیري پلار په درې ځایه ته وښې او وژنې تا ته به هغه پلار څه وایي دا تا هغه پلار راغټ کړي اوس به ته ما ته په جواب کې څه وې رحمان علي ته به اوس بیا ما ته په جواب کې څه وې ته به بیا د قرآن او د حدیث ذکر کوې چې هغه د ستا د دې قانون سره سمون نه خوري بس ما د یوې خبرې جواب را کومه کاکۍ چې تا په کور مړه کړه چې هغه لا بالغه هم نه د هغې لا دنیا هم نه ده کتلې تا په څه مړه کړه زه ستا د بیبي او ستا د پلار تپوس رستو کوم ځه کم قانون تاله د اجازت درکړه کم شریعت تاله د اجازت درکړه کم کلتور تا ته دا وي چې ته برواله پلاره مړ کړه ښځه مړه کړه او هغه لوره مړه کړه چې هغې لا دنیا نه ده کتلې او دا خو لا ښه دی نور بچیان مې بچ شو پولیس ډپارټمنټ وایي چې هغه سکول ته تلي یعنې دا په هغه باندې ته برېښه او هغې له بیا څه کوو جواز به یې ولې څه کړه هغه پاک دین به یې راوچته د الله او د نبي علیه صلات وسلام نوم چې ته اخلې نو هغه خو سراپا د سر نه واله تر خپو پورې رحم او رحم او رحم ما نه داسې نومونه